تقریبا 2 هفتې وشوې چې یو ملایت کوي چې پاکستان د حکومت د فیصلې خلاف یو سټیټمنټ هم جاري کړی و چې دا غیر آئیني او غیر قانوني شی دی او د دې موږ په زور مزاحمت کوو. او دې نه علاوه اچ آر سی پي چې دی هر یو تجویز حمایت به کوي چې هغه آئیني وي قانوني وي او دې په هکله قسم تاسو خبر غواړئ نو هغې لپاره موږ تیار یو هغې لپاره چې دی موږ خبره هم کولی شو. دویمه خبره دا ده ډاکټر صاحب وختي ډېره ښه خبره وکړه چې دا د نګران حکومت دی د دې ګارمنټ یې که دی چې تاسو دا فیصلې وکړئ چې دا افغان ریفیوجي نه تر اوسه فارموله یې ورکړې ده چې یاره کومه فارموله ده آخر چې دا به کم خلک اوس هغه زما یو کالم وی هغې کې دا لیکلي وو چې 7 لاک خلک داسې دي چې هغې سره څه ډاکومنټس نشته غیر قانوني دي. نو تاسو دا ما ته وایي چې دا 7 لاک خلکو کې څه خلک بازار کې رواني چې د کور نه راوچت دي یو خو هغه د بېعزتي وشوه انسلټ یې وشو هغه کاڼۍ ته یې بوځي نو دا 7 خلک 7 لاک خلک چې دي دا به د افغانستان حکومت به څنګه سمبالي. زموږ په همسایه کې یو فیملي اوسېده افغان ریفیوجي هغه چې دی هغه وایي چې طالبانو حکومت راغلو نو موږ افغانستان ته راغلو په دې ډېر امید باندې چې یاره هلته به اوس امن وي ډېر شوق سره لاړو کلي ته لاړو. نو بیا ما ورته تاسو بیا ولې راغلئ نو دلته به پولیس چې دی روزانه به موږ چترو کاڼې ته به بوتلو چې یاره دما پیسې 2000-3000 روپۍ به موږ ورکړې نو مور راته دې نه ښه چې افغانستان ته بیا که چې لاړو موږ ته دا پته ولګېده چې هغه 3000 روپۍ ډېرې ښې وي چې کوم عذاب افغانستان کې وکړی خدای دې هغه عذاب او هغه تکلیف ته چاته ورکړي نه تعلیم و نه اوبه وي نه خوراک و نه روزګار و نو یې بس لاس په لاس ناست وو نه څه خبره کولی شي مرګ خطره بېله وه. او باقي دې کې ډېره امپارټنټ خبره دا ده که دا عمل وشو دا په زور یې واستولو نو د افغانستان او پاکستان الرېډي تعلقات ډېر زیات خراب دي دا به نور هم ډېر زیات خراب شي او دې څه ګارانټي نشته لکه موږ وایو چې یاره که پانسي ختمه شي موږ اکثر هیومن رایټ بلکې دا موقف دی چې کیپټل پنشمنټ یې ختم شي لکه څنګه ترقي یافته ملکونو کې ختم دي. نو دا غلطه خبره ده چې پانسي وي نو خلک به ډسکرج شي قتل به نه کړي داسې کارونه به نه کړي چې هغه ته پانسي ویلی دې سره به که دا افغان ریفیوجي دا کم مهاجرین دي که دا دي واستولو په زوره دې سره به نور هم حالات خراب شي. نو موږ نه غواړو چې یاره دا ځکه چې دې کې ماشومان دي دې کې زنانان دي او دې کې او ټولو کې امپارټنټ خبره دا ده چې افغانستان کې اسلامي حکومت نه دی هغه ته مذهبي جنونیت حکومت دی. نو موږ هغې نه دا ایکسپیکټیشن نه لرو چې یاره هغه به خلکو سره ډېر ښه دلته نه چې کوم خلک لاړ شي هغې سره به ډېره ښه رویه ساتي هغه به غاړې باسي سهولیات به ورکوي. نو یو خو دا ډېره هغه دی لکه دویم دا دی چې وزیر داخله دا بیان ورکړی چې جنوري 2023 اوسه پرې 24 خودکش حملې شوي هغې وروستو د افغان مهاجرینو لاس نو چې 24 خودکش حملې شوي دي تاسو د هغې فیکټس اینډ فایندینګ خلکو ته پرېږدئ تاسو پرېږدئ چې یاره دې کې افغانیان خپله ملوث وو دې کې پاکستانیان خپله ملوث دي ځکه چې هر یو ځل موږ غواړو فلاني ګروپ دعوا وکړه چې دا ما کړی فلاني ګروپ دعوا وکړه چې دا ما وکړی ټي ټي پي کړې ده نو یو خو حیثیت ادارې نماینده یو د دې ډېر زیات موږ مخالفت کوو او ټولو کې زیات چې کم هنرمند خلک دي فنکاران دي هغه چې دی هغه ډېر vulnerability د هغې ډېره زیاته ده. نو اچ آر سی پي هر یو ستاسو تجویز ته ویلکم وایي نو انشاءالله زه به تاسو سره رابطې کې وم تاسو خپل تجاویز چې دی روغاني صاحب ته راستوي چې دی به دې حوالې سره موږ هر قسم ممکن